السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو، د یو څو ملګرو په غوښتنې باندې غواړم تاسو ته د ټویټر اکاونټ جوړولو مکمله طریقه په دې ویډیو کې در وښیم. نو مهرباني وکړئ دوستانو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو یوه برخه هم مه سکپ کوئ، ځکه بیا به تاسو کمنټ کوئ او ځینې برخې به تاسو بیا نه پوهیږئ چې څنګه کولی شئ چې دغه اکاونټ جوړ کړئ. نو ډېر اسانه سمپل دوستانو، تاسو به داسې کار وکړئ. لومړی به راشئ خپل ګوګل فولډر ته. ګوګل فولډر هم چې راخلاص کړئ دوستانو، دلته به بیا تاسو راشئ دوستانو او د دې ځینې به تاسو خپل پلی سټور ته ورشئ. چې کله دوستان تاسو سره پلی سټور راخلاص شو، بیا به داسې راشئ د سرچ برخې ته او په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ ټویټر. ټویټر هم چې ولیکو دوستانو، د لاندې برخې نه به داسې سرچ کړئ. دلته وګورئ دوستانو، اول کوم آپشن چې ستاسو مخ ته راځي انسټال په نوم باندې دی. د انسټال بټن باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو. دغه اپلیکیشن 440 MB دی، نو لږ څه ناڅه ټایم تاسو نه نیسي. هر څومره چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ زیات وي، هماغومره وخت کې به دا تاسو سره را ډاونلوډ شي. نو دوستانو وګورئ، د اپلیکیشن زموږ سره انسټالیږي. انسټال به اوس یو څو شیبو کې مکمل شي. دوستانو، د ټویټر استعمال هم ډیر زیات دی. 1 بلیون پلس کسانو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی او وګورئ دوستانو، دغه اپلیکیشن زموږ سره را ډاونلوډ شو. چې کله مکمل شي ډاونلوډ، بیا دلته تاسو ته اوپن درکوي. داسې د اوپن باندې به داسې کلیک وکړئ. اپلیکیشن به تاسو سره راخلاص شي دوستانو. له دې نه وروسته دوستانو، که چیرې تاسو له مخکې نه جیمیل آی ډي ولرئ، په جیمیل آی ډي باندې تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ، په موبایل نمبر باندې جوړولی شئ. خو ښه خبره دا ده چې تاسو په جیمیل آی ډي باندې جوړ کړئ، ځکه دوستانو که چیرې تاسو هر یو هیواد ته لاړ شئ، نو تاسو سره به جیمیل آی ډي موجوده وي. او دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو د جیمیل آی ډي نوی وي او یا موبایل نمبر هم نوی وي او اکاونټ هم نوی وي، نو کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، د دې لپاره چې مکمله طریقه زه تاسو سره شریکه کړم، مونږ به راشو داسې په کریټ اکاونټ باندې به داسې کلیک وکړو. اوله برخه کې به دوستانو تاسو ورته خپل نوم ورکئ. مطلب تاسو غواړئ چې ستاسو دغه اکاونټ په څه نوم باندې جوړ شي. دوستان، تاسو کولی شئ دلته تر 140 حروف یا کرکټرو پورې خپل نوم ورته ورکړئ. تاسو په ایمیل ادرس باندې جوړولی شئ او همدارنګې تاسو په موبایل نمبر باندې جوړولی شئ. خو زه نه غواړم دوستانو چې موبایل نمبر باندې جوړ کړم، غواړم چې جیمیل آی ډي باندې جوړه کړم. نو دلته لاندې وګورئ دوستانو، موږ ته یو آپشن راکړی دی یوز ایمیل انسټیټ. دې باندې به داسې کلیک وکړئ. وګورئ دوستانو، دا پاس برخه ایمیل ته چینج شوه. دلته وګورئ دوستانو، دلته به راشئ، تاسو ورته خپل ایمیل ټایپ کړئ. لکه زه راځم دلته دوستانو، ورته خپل ایمیل ټایپ کوم. دوستانو، کله چې تاسو خپل ایمیل ادرس په مکمل ډول باندې ټایپ کړئ، هغې نه وروسته به دوستانو تاسو ورته ډیټ اف برډ یا خپل د پیدایښت کال د لاندې برخې نه داسې انتخاب کړئ. د لاندې برخه کې وګورئ دوستانو، دلته به راځئ، لومړی به ورته کال داسې انتخاب کړئ. زما 1992 28 د اپریل دی دوستانو، همدا مې ورته انتخاب کړئ. او له دې نه وروسته دوستانو دغه نیکسټ بټن تاسو وینئ، دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دې برخه کې به دوستانو تاسو بالکل څه سیټینګ نه کوئ، بس ډایرکټ به راشئ او له دې برخې نه به داسې څه کوئ، نیکسټ به یې کړئ. په دې برخه کې دوستانو وګورئ، زموږ نوم ټول معلومات موږ ته راغله. اوس به تاسو څه کار وکړئ، دې برخې ته به راشئ او دې ځینې به تاسو ساین اپ کړئ. ساین اپ بټن باندې به داسې کلیک وکړئ. وریفیکیشن کوډ به ستاسو جیمیل ته لاړ شي. زه به لاړ شم دوستانو خپل جیمیل ته. جیمیل به تاسو سره په موبایل کې تیار موجود وي. دلته وګورئ دوستانو، زما سره تیار جیمیل اپلیکیشن شته دی. زه راځم جیمیل ته. دا وګورئ دوستانو جیمیل. او که چیرې تاسو متوجه شئ، د پاس برخه کې ماته یو ایمیل هم راغلی دی، له دې نه هم راخلاصولی شئ او همدارنګې د اپلیکیشن نه هم راخلاصولی شئ. نو موږ به دوستانو دې نه د جیمیل داسې راخلاص کړو.
نو دلته وګورئ دوستانو د پاس برخه کې په جیمیل کې زما سره د ټویټر کمپنۍ نه وریفیکیشن کوډ راغلی 13 دا کوډ به راشي دوستانو او دې برخه کې به یې څه کوئ داسې به یې ټایپ کوئ دا کوډ هم چې کله ټایپ کړئ دوستانو بیا به راشي دې برخې ته او له دې ځینې به داسې نیکسټ کړئ اوس دوستانو تاسو نه پاسورډ غواړي نو دلته تاسو کولی شئ چې 8 حروفه د خپلې خوښې یو پاسورډ ورته سیټ کړئ وګورئ دوستانو دا پاسورډ موږ دې برخه کې ټایپ کې او که ستاسو پام وي پاسورډ بالکل صحیح شو دې برخه کې موږ ته ټیک مارک راکې دوستانو دې برخې پورې زموږ ټویټر اکاونټ جوړ شو دغه پاتې برخې چې دي اختیاري دي تاسو سکیپ کولی شئ وروسته یې ایډیټ کولی شئ دلته وګورئ دوستانو زموږ نه پروفایل پکچر غواړي پروفایل پکچر دوستانو تاسو کولی شئ چې د ټویټر لپاره 1080 په 1080 پکسلو کې جوړ کړئ یعنی تاسو باید سکور شکل کې یو پروفایل پکچر ولرئ نور به سمپلی داسې وکړئ دوستانو دغه برخې ته به راشئ او دې باندې به داسې کلیک وکړئ بیا به دلته وګورئ دوستانو تاسو ته 2 آپشن یې درکوي یو آپشن چې دی ټیک ا فوټو دی چې تاسو ډایرکټ په خپله کمره باندې عکس اخیستلی شئ هغه ورته اپلوډولی شئ او بل دوستانو دې برخې کې تاسو کولی شئ چوز ایگزیسټینګ فوټو کله مخکې نه په ګیلري کې په موبایل کې تاسو تصویر ولرئ بیا به ایگزیسټینګ باندې به کلیک وکړئ نو ما سره مخکې نه تیاره تصویر شته دوستانو زه به ایگزیسټینګ باندې کلیک وکړم بیا به راشي دوستانو دغې برخې ته او له دې ځینې به تاسو ګیلري انتخاب کړئ ګیلري باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو وګورئ زه ورته دغه پکچر انتخابوم پکچر وګورئ دوستانو ښه منظم برابر دی او له دې نه وروسته وګورئ دوستانو دغلته کې اپلای بټن تاسو ته درکوي د اپلای بټن باندې به داسې کلیک وکړئ او بیا به دوستانو الاو باندې کلیک وکړئ دې برخه کې دوستانو تاسو نه بایو غواړي یعنی د خپل ځان په باره کې تاسو معلومات ورکوئ چې دغه ټویټر اکاونټ تاسو د کوم هدف لپاره استعمالوئ دوستانو ما تیاره یو بایو جوړه کړې ده تاسو هم ځان لپاره داسې جوړه کړئ که همدغه بایو ستاسو په کار وي د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاویږي کولی شئ هغې ځان لپاره کاپي کړئ نو وګورئ دوستانو دا بایو ټیکس ما دلته واچولو او له دې نه وروسته وګورئ دوستانو تاسو به لاندې راشئ د نیکسټ بټن باندې به داسې کلیک وکړئ ستاسو ټویټر اکاونټ به مکمل ډول باندې جوړ شي او دلته کې دوستانو دا پاتې برخه کې تاسو دلته کې سینکرونایزیشن کوئ سینکرونایز یې کوئ یعنی که چېرته تاسو سره کوم کانټکټ په موبایل کې موجود وي او هغه کانټکټ نمبر باندې ټویټر وي هغه کولی شي چې دلته کې لاؤډ کړي هغو ته انویټیشن یې ولېږي که نه غواړئ دوستانو سمپلی به تاسو په ناټ نو باندې کلیک وکړئ ستاسو د ټویټر اکاونټ به دوستانو په مکمل ډول باندې جوړ شي دغه برخه کې دوستانو تاسو what do you want to see on Twitter په ټویټر کې تاسو کوم ډول معلومات غواړئ دغه برخه دوستانو تاسو سکیپ کولی هم شي لکه ما داسې سکیپ کړه دوستانو په شروع کې دوستانو تاسو کوشش وکړئ ځینې کسان په ټویټر کې فالو کړئ چې کله ستاسو خپل ټویټر مخکې لاړو بیا نو دوستانو تاسو خلک مه فالو کوئ خلک به تاسو په ټویټر کې فالو کوئ نو دلته اوس وګورئ دوستانو دغه یو آپشن تاسو درکوي دا کولی شئ تاسو چې سکیپ یې کوئ نو دا ډېر مهم نه دی دوستانو زموږ سره زموږ ټویټر اکاونټ مکمل ډول باندې جوړ شو او چې کله تاسو غواړئ دوستانو چې کوم ټویټ وکړئ نو همدې پروفایل پکچر باندې به داسې کلیک وکړئ تاسو به خپل پروفایل ته ویسي دلته وګورئ دوستانو نو دا زموږ ټویټر اکاونټ و چې مکمل ډول باندې جوړ شو تاسو وروسته کولی شئ په دې کې ایډیټینګ هم وکړئ نو امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به څه زده کړي وي که تر اوسه تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ همدغه ویډیو که چیرې تاسو په فیسبوک کې ګورئ د فیسبوک پیج زموږ فالو کړئ او ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت الله پامان